د تورخم د زنځیرونه میل نه لر کوي په اسانه به جانان وړي راوړي. ډېره مننه. څومره خوند کوي قربان اوړي را اوړي چې په مخ د تور زلفان اوړي را اوړي. د تورخم د زنځیرونه میل نه لر کوي په اسانه به جانان وړي راوړي. ډېره مننه. په تمامه شپه اباسین صاحب تمامه شپه په دغه باب باندې خبره کېده، کله په سم کله خراب باندې خبره کېده. چا ویل ښه دی، چا ویل نه دی، چا ویل نه وي خبر چې په دې ښار کې انقلاب باندې خبره کېده. او دا سور د مینې دی، دا سپین پکې د امن نښه، دوه مین ناستو او ګلاب باندې خبره کېده. ورته به ټولې کیسې وکمه د خپلې خاورې که چېرته هلته په عذاب باندې خبره کېده. او خیال زما د زړه سورونه چیړي ومې ویل د اباسین، خیال زما د زړه سورونه چیړي ومې ویل د همایون صحیح رباب باندې خبره کېده. او څه شعرونه نور چې ماشومانو د بازار لارې څارلې، یو یتیم پکې د پلار لارې څارلې. وخت بدلو زمانه هغسې نه وه، یو بیمار د خپل بیمار لارې څارلې. او انتظار مې عادت شوی و سړیه، ما اتوار نه تر اتوار لارې څارلې. او د خپل ستړي ژوند کیسې به ورته وکم، ما په دغه انتظار لارې څارلې. او زمونږ کلي ته څلور لارې د یاره، غیر چاپیره مې د یار لارې څارلې. او عجیبه د خلکو یار ته انتظار و، خیاله ما به د ریبار لارې څارلې. دغه څه شعرونه اخري چې د لاسو نښې د لالي خرڅوي، د لاسو نښې د لالي خرڅوي چې لیونی د لاس بنګړي خرڅوي. د ځینې خلکو د پیغور د لاسه راته د پوزې میخکي خرڅوي. او غربت تنګ کړی کله ځانه تنګ دی، درمان صاحب غربت تنګ کړی کله ځانه تنګ دی. دا سړی ولې زندګي خرڅوي؟ او خپل ارمانونه یې په لاس لیکلي، یو څوک په ښار کې سپېلنې خرڅوي. ډېره زیاته مننه.